بسم الله الرحمن الرحيم جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتاء د وزیه الویل څنګه دي؟ دغه طالبانو زموږ هلته دغه لیکلي وی کمپیوټر وال نه وی راایستلي موږ هم نه خبر حوالې مو دلته هلته لیکلي وی کرار نه دي راایستلي کوم بیا ډېرې حوالې غوښتلې انشاءالله چې نه غواړي ته وایي انشاءالله ته بیا پیدا کړي خو کوم بیا غوښتلې بیا 12 بجو ته 11 بجو ته نورې حوالې راویل ته فقط 2 حوالې دي. البته بتوفیق الله تعالی په مقصد هم پوه کوو چې دغه وضعیه دا پوست الویل څنګه دی. بعضې خوای وایي دا مکروه تحریمي دی، حتی یو قاچاق والا هلته یو چا دغه جوړه کړې ده داسې نادر دلایل یې ویلي دي، تاسو باور وکړئ ټوله قیاس استثنایي دی، ویل دي او پر دې باندې هغه مفتي ګل حسن صاحب هم تقریض کړی دی او په تقریض کې داسې ویلي چې ما د ډېره وخته څه دا مسلې ته سودا و چې زه راوباسم، لیکن ښه د دې غنا وخته به زما دا رایه ده چې مکروه تحریمي دی دا پوست الویل، بلکې خاماخابه یې څوک کوي هغه به کاږي خیراتي به دا شرط په نوم بعض ورسره لګولی چې نو ملایان ته به ورکوي. البته بتوفیق الله تعالی طالبانو دا مسله ما دارالعلوم ته واستول، زما زده وه ما په ټول تاریخ کې بله فتوا نه ده کړې چې هغه پوست چې نه الویي هغه نه پوهېږي، نو ولې نه الویي؟ صادق خلاصو خو کې نه والوایه پوست یې وکښئ، بیا که غړکه کوي هم درته اجازه ده، بیا که یې کوي هم درته اجازه ده، بیا که غلبیل جنې جوړې هم درته اجازه ده، که چغول جنې جوړې هم درته اجازه ده، او که چیر را ولاړ کس وله که دا نه جن جوړول خرڅ یې کړلې خرڅ نه دی جایز. ما خبرو ته غواړې خرڅ یې کړه، خرڅ کې بیا یو پیسې خیراتي د دغه سماشه وه دا د کوم عبارتو سره وخته واللحم بمنزله الجل فی الصحیح، دا د ټولو کتابو توري د یوه نه دا هدایه او فتح القدیر دواړه وګورئ په 8 جلد 413 صفحه کې څنګه درته وایي اللحم بمنزله الجلد، نو وایي د پوستو دغه فرق نشته د غوښو اوس غوښه زه در ښیم غوښې هغه خوراک نه دی روان لیکن خرچه روان یا حتی رج مختار ملا صاحب دغه فرق د غوښو دغه کړی لا دی پوست په دې شی مور کولای شي چې هغه بقا لري، پوست په دې شی مور کولای شي چې بقا لري، غوښ په هغه نشي ورکولای هغه کې لام کوي دی لام د غوښو خوراک روان دي. طالبانو دا پروا نه کوي دا هیڅ خبر او درې مختار رج مختار 5 جلد 213 صفحه نو چې د دوی څنګه ودغه ته پام سوي دي برای چې ورته پام سوي دي نو چې نور کوم بیا غوښتله هغه به وروسته تر راشي. دلته یو څه تنبیهات درته وایم. اول ورځ موږ په سبق کې درته ویلي وه چې علمګیري ویل پر یوې غوا سته براغه تورې زما هیر شول، غوا په حاجتیاستي کې نه ده، هر شی چې په حاجتیاستي کې نه وي که نما لري که نما نه لري اعتبار لري ستاسې په یاد غوا په حاجتیاستي کې نه ده غوایي دي. کوم ځکه والا د ځکه یې درلوده 2 غوایي هغه نشته باندې ځکه هغه په حاجتیاستي کې ما خبرو ته غوا نسي. اوس نو دا مسله واورئ چې دا زده کړئ غوا په حاجتیاستي کې نه ده، نو که د غوا قیامت نصاب ته رسید به نصاب خو ډېر دی نو بالکل وضعیه پرسته د هغه رقم دلته اوس دا خلک پوښتنې کوي د ساعتانو د ګړیانو پوښتنې کوي. ګړۍ په حاجتیاستي کې نه ده، طالبانو دا نه په خوراکه کې ده، نه په توپک کې ده، نه په مرکب کې ده او نه په چا کې ده، په دار کې ده. چې دا شان دي د هر شی چې دی د هر شی چې ټول شانیات کې مثلا د دغه شانو سما شو نورګه د بارکه ټلیفون دی کار شي یو دغه مرکب بل دار او توپک مرکب باره اوس که کوچنی موټرې لا پکښې داخل دی د زمانې د ټیمه سره موافق
او دار مګر و دا بیا بل دی چې اجازه تاسیس سړي رانیولې بار معتبر دی کنه رانیولې نه دی معتبر دا ځکه وسیل سړی دی هغه ټوپک روپی لري خو نه دی استعمال کړي پښتا دغه شان دغه سماج او نور ک ټلیفون دی هغه کا ساعت دی کار شي دی دا ټول پاجي تاسیس کې نه دی دا ټول پاجي تاسیس کې نه یوازې دغه بل تنبیه بل دا تنبیه درته کومه هغه د سپینو زور نصاب معتبر هغه ما درته ویلو هغه بیا موږ په زکات کې په 11 برخه کې راوړی ده 11 برخه او په ډیر داسې ویل د چې بالا ان شاء الله ضرورت هم څوک نه لري دوه ویل دغه یو خبره ماشي دغه ځای ته چې پام وکړي چې دغه والله سبحانه اعلم